دا د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د هغه 3051 تنه مجاهدینو راټول شوی نوملړ دی چې د امریکایي اشغال په وړاندې په شهادت رسېدلي. د مسؤلینو په وینا د دغه ولایت اوسیدونکي د قربانیو یو لوی تاریخ لري. دا لازم وبلل چې موږ دغه کوم شهیدان چې دي چې له امریکایانو سره مخامخ جنګو کې شهیدان شوي، چاپو کې شهیدان شوي، استشهادي یې کړي دي، نو دا مو لازم وبلل چې د دې ټولو شهیدانو مبارکو شهیدانو یو لیست موږ دلته جوړ کړو، بینرو کې چاپ کړو او دلته ایښي او د دوی قریبان راځي لیدنه ځینې کوي یا نور افغانان راځي او د موږ د دغو غازیانو قربانۍ والا شهیدانو نومونه ګوري. تر اوسه پورې چې موږ دلته جمع کړي یعنې ټول هم جمع کړي دي، ټول شمېر د شهیدانو 3051 تنه. همداراز مسؤلین د قربانیو ته په کتو پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه یوه لویه تېروتنه بولي. وایي افغانانو هر وخت په دې خاوره تېري کوونکو ته د خپل سر په بیه غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی. پاکستان خطا سو، ډېر بد یې وکول، د خپل ځان سره یې ظلم وکول، له ملت سره یې ظلم وکول. دغه داسې یو غیور ملت د افغانان چې په ټول تاریخونو کې چاته تر خپل حق نه دي ورتېر شوي، ټیټه خبره یې نه ده ورته کړې. په واره واره دوی سره خبره وسوله چې تاسې دا کار مه کوئ، خپل پاکستاني سیاسیونو یې ورته ویلی، خو دوی ډېر خطا سولو. ورته مهال د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور مسؤلینو د شهیدانو خپاره کړي نوملړ ته په اشارې وویل د دغه ولایت ټول ولسونه بیا هم له دې سختو قربانیو ته چمتووالی لري.